Hijo, ¿eh? السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې یو نننی هغه ټاپک دی نو هغه د نیلم ګل په باره کې دی. نیلم ګل هغې ته د ډانس آفر ورته میلو شو. نو دوستانو پرون ما یو ویډیو اپلوډ کړی و، په هغې کې دا خبره مې کړې وه نیلم ګل او ته فاطمه ګل چې دی نو د دوی په یو ځای شو وه، په هغې کې چې دی نو دوی یو ځای ډانس کولو. خو د نیلم ګل چې دی نو د فاطمه ګل خلاف پوسټونه لګولي وو، هغې سره چې دی نو هغه شو د دوی ایونټ چې کوم و هغه کینسل شو. اوس چې دی نو دا جهانګیر خان دو سره هلته کې به چې دی نو پېښور کې شوی دی، نو هلته کې به دا اوس ډانس کوي. نو 3 ورځې د دوی ډانس دی، د ډانس پروګرام به وي. نو دا به هلته کې ښه ډانسونه به کوي او ښه به پیسې راغونډوي. نو دوستانو خبرې کول مقصد صرف او صرف دا ده، نیلم ګل چې دی نو خپل عادت نه مجبوره وه، نو هغې د فاطمه ګل خلاف پوسټونه یې کول، نو هغه وجه سره د هغې هغه پروګرام کینسل شو. خو بیا اوس چې کوم نوی ایونټ دی، نوی پروګرام دی، نو هغې کې نیلم ګل ته آفر شوی دی. نو نیلم ګل ډېر زیات خوشحاله ده. یو خوا ته چې دی نو فاطمه ګل ده، فاطمه ګل چې ډانس ونه کړي، شو ونه کړي، بیا هم چې دی نو د هغې ګزاره روانه ده. ولې هلته کې هغې مسافرو نه پیسې راغونډې کړي دي، ریالونه درهمونه چې دی نو دا روړي دي ځان سره، درهم شو ریال شو، ښه مال یې روړی دی. نو د هغې په مقابله کې نیلم ګل شوه. نو نیلم ګل چې دی نو هلته نسته روړي نه دي دونه، او د هغې ګزاره هم نه کېږي دې نه بغیر. نو ځکه نیلم ګل ته آفر میلو شو، نو دی یکدم ورته چې دی نو اظهار وکړو او زه به تاسو سره به چې دی نو په دې شو کې به ډانس کوم. نو اوس ورته د ډانس په آفر میلو شوی دی، نو دی ایکسپټ کو. نو دوستانو ګورئ دا په ډانس کې به چې دی نو پارټیسپیټ کوي او که نه کوي. ولې چې پوسټ خو د دې ولګېدو، دی په خپله وویل زه به ډانس کوم. اوس دا کتل دي چې آیا دا ډانس کوي، د دې په مقابله کې فاطمه ګل ته بل ځای ته آفر میلاویږي او که نه میلاویږي، که نیلم ګل یوازې به ډانس کوي. نو بس دوستانو دا ضروري میسج او پیغام او ما خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره دوستانو په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.